عیسی علیہ السلام فرمایي من وجد کلمة واحدة لسفیها وای قمقل سړي چې تا ته یوه خبره وکړله قمقل امام ابو حنیفه خو یو سړی راغی خبرې نه کول امام صاحب دا خو د کار سړی دی خبرې نه کوي خو چې کله پاڅېدي یوه خبره یې وکړه ویل ولي وارته ویل ښه دی ته خو چې مخکې نه یې کړی دی ما خو ویل چې دا ګینې سړی دی خو ته چې وکړې دي ول دې وغورځو عیسی علیه السلام فرمایي من وجد کلمة واحدة من سفیها قمقل سړي ته یوه خبره وکړله نو په دې باندې غلی شه تربح 10 تنه لس نیکۍ به وګټي لس خبرې به وګټي ولې که بلې ته وکړه خو لس ولونه نور غورځوي نو دا یو ول ښه دی که نه د قمقل سړي په دې یو ول باندې په دې یوه خبره باندې صبر وکړه که نه لس ته کوي نو هغه لس دې خوښ دي که دا یو ښه دی که نه دا یو به وزغمي او چې لس یې ته وکړي کیدای شي بیا ته یو او دوه او درې او که پنځه ته شي کیدای شي بیا ستا هم دا دماغ کار پرېږدي